السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو څنګه کولی شئ تاسو په خپل موبایل کې پودکاسټ ویډیو یعنی تصویرونه په ای آی په ذریعه باندې پودکاسټ جوړ کړئ تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ بالکل په اسانۍ سره نن درته دا طریقه در ښایم تر اخر را سره پاتې شئ بالکل نو ملګرو نن ګورو چې څنګه کولی شئ تاسو دغه شانتي وکړئ که تاسو سره پورې دا چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ دا در سره سبسکرایب کړئ که تاسو سره په خپل موبایل کې جیمینی یا جیمینای ده او که جیمینی ده تاسو ورته هر څه وایئ هغه در سره وي نو تاسو به چې کوم دی دا آن کړئ ټیک ده چې کله دا تاسو آن کا نو تاسو ته به چې کوم دی مطلب انټرفیس دغه شي هلته تاسو طریقه در ښایم دې کې ما دغه تصویر جوړ کړی دی اوس تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ ټیک ده تاسو ته به دغه شانتې انټرفیس کولاو شي ټیک ده په دې کې به تاسو چې کوم دی دلته څه کوئ په دې امیج یا کریټ امیج باندې به کلیک کړئ ټیک ده په دې باندې تاسو کلیک کړه هلته تاسو ته ښکاري دلته دا د پلس نشان ټیک ده په دې پلس باندې به تاسو کلیک کړئ چې په دې باندې کله تاسو کلیک کړئ هلته تاسو چې کوم دی پرومپټ ضروری درکار دی مطلب پکار دی به تاسو چې کوم دی ډسکرپشن کې او کمنټ کې میلو شي دغه پرومپټ अब تاسو اول دی هلته نه پرومپټ نمبر 1 یا فرست پرومپټ یا 1 نمبر پرومپټ دا به چې کوم دی تاسو کوئ دا به تاسو هلته نه کاپي کوئ چې هلته نه کله تاسو کاپي کوم دلته به تاسو راشئ اول به تاسو یو سټوډیو پکچر جوړ کړئ ټیک ده اول چې کله تاسو پکچر جوړ کړئ بیا به هغه پکچر به چې کوم دی مونږ څه ته اړو ای آی ویډیو ته به اړو ټیک ده په ای آی چې کوم هغه ویډیو ده مطلب د پودکاسټ ویډیو ته به هغه مونږ کنورټ کوو څنګه به کوو هغه هم درته ښایم ټیک ده دغه دوه پرومپټ تاسو درکار دي مطلب پکار دي نو یو به چې کوم دی تاسو سیکنډ لیکلی یو فسټ لینک کړی بیا تاسو فسټ نمبر والا راوالئ ټیک ده یکم په ذریعه باندې چې مونږ څه کوو مونږ چې جوړو دي هغې په ذریعه باندې څه یعنې تصویر لومبې د سټوډیو تصویر چې کوم جوړول دي ټیک ده تاسو به راشئ په دې پلس باندې به تاسو کلیک کوئ دلته نه به تاسو هغه دوه تصویران سلیکټ کوئ یو چې مطلب چا سره سټوري او مطلب یعنې یو چې کوم دی مهمان وي یو قربه وي ټیک ده یو میلمه یو قربه ټیک ده نو که قربه تاسو خپله کېدل غواړئ نو تاسو به داسې کار وکړئ چې خپل یو تصویر به سلیکټ کوئ یو هغه کس چې کم کس سره تاسو جوړول غواړئ ټیک ده زه اوس چې کوم دی جوړول غواړم زه یم چې زه د منظور پښتین سره منظور پښتون سره چې کوم دی دغه پودکاسټ جوړ کړم ټیک ده یو خپل تصویر سلیکټ کوم یو د منظور پښتون سلیکټ کوم ټیک ده هغه چې کوم دی تاسو وکړئ خپل دوه تصویران سلیکټ کړئ ها دا هغه دوه تصویران دي چې دا ما سلیکټ کړل ټیک ده یو ما خپل دی یو د منظور پښتین دی ټیک ده اوس دې کې هغه پرومپټ نمبر 1 چې کوم دی به تاسو کاپي کوئ دلته به تاسو هغه څه کوئ دلته به تاسو پیسټ کوئ ټیک ده چې کله تاسو پیسټ کوئ دې کې تاسو ته لیکلی وي دا مطلب د نیم نه بعد چې کوم دلته به تاسو خپل نیم مطلب چې څه دغه باندې تاسو سټوډیو جوړوئ یعنې هغه به دلته تاسو ولیکئ زه چې کوم دی لیکم دلته کې خپل نوم خپلواک سټوډیو کې خپلواک سټوډیو STUDIO سټوډیو ټیک ده دا به چې کوم دی دا تاسو د خپل نوم ولیکئ دغلته ورته د نیم نه بعد ټیک ده او بیا به تاسو کوئ دلته به چې کوم دی تاسو کوئ چې کله هغه ولیکئ دلته به تاسو په دې سینډ باندې کلیک کوئ او دا به تاسو چې کوم دی څه کوئ سینډ به کوئ ټیک ده اوس دغه تصویر چې کوم دی تاسو کریټ کېږي بس جسټ یو څو سیکنډونو کې به دا چې کوم دی دلته نه څه شي دا به کریټ شي کله دا کریټ شي دا به مونږ څه ته اړو دا به ای آی چې کوم هغه ویډیو ده پودکاسټ هغه سټوډیو والے ویډیو ته به چې کوم دی دا مونږ څه کوو دا به هغې ته اړو هغه هم دغه طریقه در ښایم دغه دویم پرومپټ چې کوم دی تاسو به هغه هم کاپي کوئ بیا چې کله تاسو دا وکئ د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو به هغه کاپي کوئ دا زموږ تصویر دا دی چې کوم دی دلته څه شو تیار شو ټیک ده دا تصویر تیار شو دغه شان وګورئ تاسو ته دا به تاسو دلته نه څه کوئ دلته نه تاسو څه کوئ ډاونلوډ کوئ ټیک ده چې کله تاسو په لاندې پر سیو باندې به تاسو کلیک کوئ دا به دلته نه کوم دی څه شي دا به ډاونلوډ شي ټیک ده دا به تاسو کله چې موبایل ته ډاونلوډ شي نو بیا به چې کوم دی تاسو دلته نه بیک شئ ټیک ده دغه تصویر جوړ شو اوس به چې کوم دی موږ داسې کار کوو چې دې دواړو له مطلب یو میلمه دی یو قربه دی ټیک ده نو قربه به چې کوم دی میلمه نه تپوسونه کوي چې موږ هغه هم پودکاسټ جوړو او میلمه به چې کوم دی جوابونه یې ورکوي دې لپاره به چې کوم دی تاسو سوال او جواب چې کوم دی تاسو د چیټ جی پی ټي په ذریعه یا د جیمینی یا جیمینای په ذریعه هم تیارولی شئ ټیک ده چې دواړو په ذریعه تاسو په کم کې تیاروئ دې کې به چې کوم دی ول تاسو یو کوېسچن تیار کړئ ټیک ده چیټ جی پی ټي په ذریعه تاسو به آنسر او کوېسچن او آنسر به تیار کړئ अब تاسو چې کوم دی هلته نه راوالئ ټیک ده پرومپټ تاسو ډاونلوډ کړی دی هغه پرومپټ چې کله تاسو ډاونلوډ کړی به تاسو راوالئ بیا به چې کوم دی هغې کې تاسو څه کوئ هغه به تاسو پیسټ کوئ هلته به تاسو کوېسچن آنسر تیار کړئ ټیک ده هغه زه تیاروم تاسو چې کوم دی ځان له خپل تیار کړئ چې کله تاسو کوېسچن آنسر د چیټ جی پی ټي په ذریعه تیار کړئ یو براوزر به تاسو په خپل موبایل کې آن کړئ که هر یو براوزر وي ټیک ده زه چې کوم دی ځم کروم ته کروم براوزر ما آن کو ټیک ده اوس دغه چې کوم تصویر دی هغه تصویر اوس موږ څه کوو او موږ دغه ته اړوو ټیک ده ویډیو ته ټیک ده مطلب پودکاسټ ویډیو ته واړو دلته چې کله تاسو یو براوزر کولاو کوئ په براوزر کې تاسو چې هر یو براوزر یا کولاو کوئ تاسو په هغې کې ولیکئ دلته کې پلو ټیک ده
چې پلو کله تاسو ولیکله تاسو به چې کوم دی دغه سرچ به کوئ په هغې باندې تاسو ټیک ده چې کله په هغې باندې تاسو سرچ کوئ دلته تاسو چې کوم دی راغو پلو ټیک ده پلو دا دی تاسو ته راغو دا تاسو په دې ړومبي باندې څو کوئ کلیک کوئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا به چې کوم دی اوپن شي ټیک ده دلته نه انتظار ورته کوو سیګنل لږه مسله ده دا چې کوم دلته نه څه شو اوپن شو ټیک ده نو اوس چې کوم دی تاسو ته وګورئ دا دنه دغه غواړي پرمیشن دا کریټ وذ فلو ټیک ده په دې باندې تاسو چې کوم دی څو کوئ کلیک کوئ په دې باندې چې په دې باندې تاسو کله داسې کلیک کوئ ویډیو به لږ اوږدېږي خو خیر دی راسره تر اخره پورې وګورئ نو ډېره مزیداره ویډیو تاسو دې په ذریعې باندې چې کوم دی جوړولی شئ دا به تاسو چې کوم دی بیا څه کوئ یو جیمیل سره به تاسو کنیکټ کوئ ټیک دی تاسو چې هر یو جیمیل وي تا نه هغې سره به تاسو ساین اپ کوئ چې کله په هغې سره تاسو ساین اپ کوئ دلته بیا تاسو دغه شان د انټرفیس کولی شو دلته تاسو لیکلي نیو پروجیکټ ټیک ده په دې نیو پروجیکټ باندې به تاسو کوئ کلیک به کوئ ټیک ده په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ تاسو ته چې کوم دی دغه شان د انټرفیس کولی شي په دې لاندې ځایونو کې تاسو وینئ نو تاسو کتی شي دا تاسو لیکلي دي ټیکس ویډیو ټیک ده ټو ویډیو دلته چې کوم دی په دې باندې به تاسو کوئ کلیک به کوئ په دې باندې او تاسو چې کوم دی په دې درېیم نمبر باندې به څو کوئ په 3 نمبر باندې به تاسو دلته کې کلیک کوئ ټیک ده په 3 نمبر باندې کله تاسو کلیک کوئ نو دا به داسې شي ټیک ده بیا به چې کوم دی دې کې تاسو ته لیکلي وي لاندې دا جنریټ ا ویډیو وید ا ټیکس اینډ امیجینیشن ټیک ده په دې باندې تاسو چې کله کلیک کوئ په دې باندې هلته لاندې نه به تاسو یو تصویر هغه تصویر سلیکټ کوم تاسو ورته نه هغه په دغه کې مو جوړ کړی دی په جیمیني کې تاسو چې کوم هغه سټوډیو والا تصویر جوړ کړو ټیک ده अब تاسو دلته چې کوم دی سلیکټ کوئ اپلوډ باندې به کلیک کوئ دلته به تاسو به چې کوم دی دغه پرمیشن درنه غواړي دا به تاسو دغه کوئ او هغه تصویر به تاسو چې کوم دی هغه څه شو هغه دلته نه چې کوم دی مونږ اوس سلیکټ کوو ټیک ده هغه سلیکټ شو ټیک ده اوس چې کوم دی دغه تصویر تاسو دلته دی وایي که نه چې دا ویډیو تاسو سره جوړوئ یوټیوب له جوړوئ ټیک ټاک له جوړوئ څه له جوړوئ هغه چې کوم تاسو دلته نه کولی شئ دا لاندې تاسو دا نشان وینئ دا ایرو غوندې په دې تاسو کلیک کوئ چې څه له تاسو جوړوئ ټیک ده نو تاسو به چې کوم دی هغه دلته نه څو کوئ هغه به دلته تاسو سلیکټ کوئ ټیک ده یوټیوب له جوړوئ دغه شانتې به شي چې هر سره جوړوئ अब تاسو په دلته باندې کلیک کوئ ها دا موږ هغه ټیک دی سلیکټ کو اوس چې کوم دی په دې باندې به تاسو چې کوم دی دلته څو کوئ یعنې مطلب دلته به دا دلته نه دا صحیح شو ټیک ده بس دا وشو ټیک ده اوس لاندې چې کوم تاسو هغه کم چې کوم دویم پرومپټ دی अब تاسو هغه دلته څو کوئ ډاونلوډ به کوئ او دلته به چې کوم تاسو پیسټ کوئ ټیک ده سم هغه ډاونلوډ کوم او هغه دلته چې کوم دی څه کوم پیسټ کوم هغه پرومپټ چې کوم دی ما ډاونلوډ کو مطلب دلته مې هلته نه مې کاپي کو دلته مې چې کوم دی پیسټ کو اوس چې کوم دی کې دغه شانتې لیکل شوي دي ټیک ده سوري معنا دا دغه لږ دلته مې هغه پیسټ کو اوس دې کې تاسو کتی شئ دې کې ملګرو دلته کې تاسو ولې چې پس کومې ژبې کې تاسو ویډیو جوړوئ تاسو دلته کې چې کوم دی سلیکټ کوئ یو دلته لیکلی تاسو ته ملګرو دلته لږ سوچ کوئ دلته لیکلی دا ګیسټ یو لیکلی دی هاسټ ټیک ده هاسټ او ګیسټ ملګرو د دې هاسټ په ځای به تاسو چې کوم دی هغه دغه لږ سلیکټ کړئ چې مطلب یو کوم هاسټ دی یعنې کوېسچن والا ټیک ده अब چې کوم دی تاسو دلته څو کوئ یعنې هغه کوېسچن به تاسو دیزي کې یعنې دیزي کې پیسټ کړئ ټیک ده شی دا سیز به ورانه کوي دغه هاسټ او دا به ترې نه ورانه وایي دغه به ترې ورانه کوي صرف نور لیکل دا لاندې ټیک ده دا به تاسو وران کوي نه دا یو شي ده ټیک ده او د لاندې چې کوم دا ګیسټ دی په دې کې به چې کوم دی تاسو هغه دغه وکړئ چې هغه کم یعنې کوېسچن آنسر دی که نه مطلب هغه کوېسچن وکړي بیا هغه آنسر او تاسو دا سیز وران کوئ دې کې به چې کوم دی تاسو هغه ولیکئ ټیک ده اوس هغه زه هغلته نه کاپي کوم هغه دلته چې کوم دی زه څه کومه پیسټ کومه ټیک ده دا تاسو چې کوم دی وکئ ها دغه آنسر او کوېسچن چې کله دې کې تاسو داسې کوئ ګورئ دغه مطلب چې کوم هاسټ دی نو هغه ته دا تپوس کوي چې پی ټي ایم ولې جوړ شو ټیک ده د دې د جوړېدو بنیادي مقصد څه نو ګیسټ چې کوم دی مطلب هغه ورته اوس دغه کوي هغه ولې چې کوم دی جواب ورکوي ټیک ده وایي چې پی ټي ایم د دې دپاره جوړ شو چې په پښتونخوا وطن باندې چې کوم ناانصافۍ زور زیاتې او جبر روان و د هغې پر خلاف په منظم شعوري او پر امن ډول د ولس غږ پورته شي او د مظلوم پښتون د حقونو تحفظ دپاره مزاحمت وشي ټیک ده نو دا چې کوم دی دیزي کې هغه به تاسو دغه شانتې وکئ باندې چې نو دلته چې کله دا تاسو وکئ تاسو به چې کوم دی دلته څه وکئ دلته نه به تاسو په دې دغه باندې چې کوم دی دا دی په دې باندې تاسو باندې په دې باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده په دې باندې اوس چې کوم دی زه کلیک کوم په دې باندې چې کله دا مونږ کلیک کول دلته به دا